کہانی شروعات کیږي د سن 1865 نه. هر طرف ته خانه جنگي شروع وي. دلته د ورجینیا په جیل کې یو ګروپ کې دی. په دې ګروپ کې یو کیپټن سایرس او داغه نور ملګری هم وي. دې کې هلته یو نیوز ریپورټر راشي. هغه د دې قیدیانو په مخ کې د هوایي پوکڼې باره کې خبرې وکړي. هغه افسر ورته وایي چې خوله بنده کا، خو دا رپورټر بیا هم لګیایي. په دې خبره د افسر له غوسه ورشي او هغه په دې رپورټر ډزو کې د ډز اواز سره هلته بمباري شروع شي. دا قیدیان د موقع نه پیدا واخلي او دا غځای نه وتښتي. دی په ځنګل کې پټ شي. نو دی سره دا رپورټر ومي. دلته د سایرس او د نیوز ریپورټر خپل منځ کې یو څو خبرې وشي. رپورټر سایرس لا د دې ځای نه د تښتېدو یو آیډیا هم ورکړي. بیا چې کله شپه شي نو سایرس او دا نور کسان هغه هوایي پوکڼۍ سره پټ شوي، ځکه چې دی ټول به هم په دې پوکڼۍ کې د دې ځای نه تښتي. پوکڼۍ سره خواته دوه پولیسان څوکیدارۍ ته ولاړي. دا قیدیان یو پلین جوړ کړي. نو دی په سایرس باندې ټوپک ایښي وي او هغه پوکڼۍ خواله راولي. بیا دې پولیسانو ته وایي چې سایرس د دې ځای نه تښتېدو. نو دې مونږه ګیر کو. پولیسان چې دا واوري نو خوشحاله شي او خپلې ټوپکې ښکته کړي. شاته د دې یو کس په پولیس ډز وکړي او بیا دې ټول هغه پوکڼۍ ته وخیږي. د ډز اواز سره هلته نور سپایان راشي. دې خوا دې د پوکڼۍ رسۍ وشلوي. پوکڼۍ بره روانه شي. لاندې نه یو افسر پړې رونیسي، خو پوکڼۍ دیم ځان سره په هوا کې. بره نه یو کس دا پړې کټ کوي، خو سایرس یې منې کړي او ورته وایي چې دې بره روخیجوي. دې چې هغه افسر بره روخیجي نو هغه په دې ټولو تماچه راواړي او هغې ته وایي چې پوکڼۍ ښکته کوزه کې. هغه نیوز ریپورټر ورسره په جاښه شي. نو دا پولیس افسر پې ډز وکړي او هغه لاندې ولي. بس هغه تورې د افسر هم راټینګ کړي او لاندې ولي، خو سایرس یې منې کړي وایي مه کوه. د افسر د سایرس شکریا ادا کړي. خیر دا پوکڼۍ مخکې روانه وي او ډېره اوچته لاړه شي. بره په اسمان کې پلکارې وي نو ټول ډېر یره کې وي. بس دغه دوران بره وریځو کې یو سوري وشي او دا پوکڼۍ هغه سوري طرف ته روانه وي. بس هغه سوري دا پوکڼۍ ځان ته راښ کړي. بیا چې څنګه د ټولو سترګې وغړېږي نو دی ټول په یو جزیره باندې وي، کم ځای کې چې لرې لرې پورې سم نه ښکاري. او هلته نه سایرس هم غیب وي، کم چې د دې ټولو مشر وي. بس په دې خبره د افسر ډېر خوشحاله شي او دې ته وایي چې اوس به زه ستاسو مشر یم. خو دا تورې ورته وایي چې نه، مشر به زه یم. ولې چې د ده په دې افسر باندې شک وي چې کیدای شي سایرس ده غیب کړی وي. د افسر یې مذاق جوړوي، وایي تورباشي ته ګوره او مشرۍ ته ګوره. خو دا تورې د هغه خبره نظرانداز کړي او ملګرو ته وایي چې تاسو دلته کیمپینګ وکړئ او زه د خوراک غم کوم. د افسر د اور لګولو کوشش کوي خو اور نشي لګولی. بس دې هغه کوشش هم پرېږدي. اخوا توریم خپلو ملګرو سره اور لګوي او هغه میان هم رونیسي او بیا د شپې ښه ښکلې پارټي وکړي. بس هغه افسر هم ټینګ نشي او د دې خواله راشي او دې نه معافي وغواړي. دې خبرې وکړي او بیا ټول وده شي. د شپې ټوم نومې کس راپاسي، ولې چې دې اخوا د څه اواز واوري. هغه ځنګل طرف ته روان شي او هغه اواز پسې ګرځي او دې کې څه شی دننه راښکي. په سهار له هغه تورې په دې افسر باندې شک کوي. نو افسر ورته وایي چې زه ته نیم خبر. هغه یې رندوکي و کیدای شي تښتېدلی به وي. اخوا هیبټ نومې کس ته د هغه د خپو نشانونه میلو شي. نو د افسر دې ته وایي چې راځئ چې وی ګورو. نو تورې ورته وایي چې نه، ته مه راځه، موږ یې ګورو. دغه ټایم موږ ته پته ولګي چې دلته بل څوک هم وي، څوک چې په دې نظر ساتي. تورې او هیبټ په هغه ملګري پسې ګرځي او ځنګل ته ښه دننه ورشي. دلته د وینې نشانونه وویني او د هغې په ذریعه دې ټوم له ځان ورسوي. کم چې مړ شوي دې حیرانه وي چې ټوم سره دا عمل چا کړی دی. دې خو هغه افسر هم ځنګل کې رواني نو هغه ته پکې یو کور میلو شي. هغه ډېر علیشان کور وي. افسر چې دا کور وویني نو ډېر حیرانه شي. خیر د افسر پروا ونه کړي او هغه کور ته وردننه شي. هغه کور دننه نه هم ډېر ښایسته وي. بیا یکدم موسم خراب شي او اسمان کې پلکارې شروع شي او دې پیره بیا وریځو کې یو سوري کولو شي. دې پیره پکې یو جاز را دننه شي. تورې او هیبټ ډېر حیرانه شي او دی هغه جاز طرف ته منډه کړي. دی چې جاز له ورسي نو وویني چې سایرس هلته په اور باندې ساجیبه ځناور د ځانه شړي. تورې او هیبټ هم ورشي. په هغه جاز کې دوه خویندې وي. د یوې نوم جولیا وي او د بلې نوم ایبا وي. جولیا دی ته وایي چې دې ځای نه منډه کې، ولې چې د جاز نه تیل بهیږي. بس سایرس هغه اور لاندې وغورځوي او دی هلته نه منډه کړي. بس هلته یو غټه دماکه وشي او هغه دماکې سره هلته نه هغه ځناور وتښتي. په لاره سایرس دغه تورینه دغه افسر او ټوم باره کې هم تپوس وکړي. نو تورې ورته ټوله کیسه وکړي. بیا جولیا سایرس ته وایي چې مونږ نور مخکې نه شو تللی. نو سایرس هلته ګیر چاپېره اور ولګوي او دی هلته شپه تېره کړي. په سهار له دی رواني نو جولیا سایرس ته وایي چې تاسو دلته د کله نه پسو شوې. نو سایرس ورته وایي چې مونږ دلته په مارچ 1865 کې راغلي یو. نو جولیا ورته وایي چې دا خو 2010 چلیږي. د دې دا مطلب چې تاسو د بل ټایم خلک یې او مونږ د بل ټایم. د
سایرس دماغ په دې خبرو کار نه کوي. نو جولیا ورته وایي چې دا برمودا ټراینګل کم چې مونږ ځان پسې راښکلو او دلته یې راوستو بیا دی لږ مخکې لاړ شي نو دې ته هماغه کور میلو شي کم ته چې هغه افسر ورغلی وي. دی چې د کور خواله ورشي نو هلته څه سامان پروتي او هغه سامان کې پلیرګن وي. سایرس دا پلیرګن نه پیژني. نو دا جینۍ ورته وایي چې دا مونږ مدد دپاره استعمالو او دا د اور شغلولي. بس سایرس هغه ځان سره کیدي. دی چې کور ته رادن نشي نو دی هلته افسر وویني. سایرس هلته افسر ته ټوله کیسه وکي او ورته وایي چې دا جینکۍ د 2010 دی یعنی اوس 2010 چلیږي. نو دا افسر ورپورې وخاندي او ورته وایي چې داسې کیسې دي. نو جولیا راشي او د افسر ته وایي چې بار هغه سامان ستاو. نو دی ورته وایي چې د څه سامان. بس سایرس پوه شي چې دلته زمونه علاوه هم څوک شته او د هغې په مونږه نظر دی. سایرس هیبرټ ته وایي چې ورشه بار اور ولګوه چې هغه ځناور دلته نه راځي. بس د افسر د ځانه هیرو جوړ کي او یوازې بار وځي. بس ده پسې هغه ځناور راشي دی د یرې نه راوتښتي او هغه اور هم د لاسو نه وغورځېږي. بس سایرس په هغه پلیرګن په هغه ځناور ډز وکي او دی د افسر بچ کی. دی بیا د افسر ته ډیر غوسه شي. جولیا ورته وایي چې مونږ به زر تر زره د دې ځای نه ځان وباسو او د دې دپاره به مونږ له یو کشتۍ پکاري. نو هغه تورې ورته وایي چې ما د سمندر په غاړه د ډاکوانو یو کشتۍ لیدلې وه. د دې دا مطلب شو چې په دې جزیره باندې ډاکوان هم وي کم چې هغه سوري ځان ته راښکلي وي او دلته یې راوستې وي. دا تورې ورته وایي چې هغه کشتۍ خرابه وه خو جولیا ورته وایي چې هغه به ټیک کول غواړي. بس دی هغه کشتۍ پسې هلته نه لاړ شي او هیبټ او دا یو جینۍ هلته پاتې شي. نو دغه ټایم دی پسې هلته یو ډاکو راشي. دی ته د بیډ لاندې پټ شي. نو هغه ډاکو هلته نه لاړ شي. دی خو هغه نورو ته کشتۍ میلو شي خو جولیا ورته وایي چې مونږ له دا کشتۍ بوتلل نه دي پکار. لومبي ګورو چې دا کشتۍ د چا ده او د دې خواله څوک راځي. بس دی هلته کیمپینګ وکي او هلته پاتې شي. سایرس وایي چې څوک به څوکیداري کوي. نو د افسر ورته وایي چې بس زه به ویښ یم او تاسو وده شئ. په سهار له چې دی راپاڅي نو هغه افسر کشتۍ په مخه کړې وي او هلته نه رواني. دی ورته تماشه کوي. نو دی کې د سمندر نه یو غټ مخلوق راوځي او هغه د افسر روح په خوله کې. بس دا ملګری ډیر پریشانه شي ولې چې هغه یو کشتۍ وي او د هغې نه هم خلاص شي. دې ټایم کې موږ ته دا پته ولګي چې کم کس په دې نظر ساتلی وي هغه یو بوډا سړی وي. بیا چې سایرس ملګرو سره کور ته راشي نو هیبټ ورته وایي چې دلته هغه سمندري ډاکوان راغلی وو او بله خبره ده چې دلته یو آتش فشا ده او هغه ډیره زر پټاوېدو واله ده. دی فیصله وکړي چې سهار له به هغه جاز ګورو او هغه به ټیک کوو. سایرس او دا جینۍ بیا هغه جاز له ځان ورسوي. نو دغه ټایم سایرس آواز واوري نو دی هغه ځنګل طرف ته راشي. بس اخوا په جولیا هغه ډاکوان راوځي او هغه ګیروي. نو سایرس ورمنډه کي او هغې سره ونښلي. دغه ټایم څوک د بجلۍ په کرنټ باندې هغه ډاکوان بېهوشه کي. هغه بل څوک نه بلکې هماغه بوډا سړی وي. د دې بوډا سړي په لاس کې عجیبه شان مشین وي کم چې ده په خپله جوړ کړی وي. دی سره دا بوډا سړی هم ملګری شي او دی راشي هغه کور ته ولې چې دا کور هم د دې بوډا سړي وي. دا بوډا سړی ورته وایي چې ما سره زما نور ملګري ومو خو بیا هغې زما نه جدا شو. بیا دا بوډا سړی دی په هغه کور کې یو خفیه کمرې ته مراولي کمې کې چې د ده یو مشین پروتي. دا بوډا سړی ورته خپله کیسه وکړي چې زم دلته یو سوري راښکلی وم او سره د ملګرو دې ځای ته راغلی وم او زه د تیر 20 کالو داسې دلته نه د تلو کوشش کوم خو ناکامه یم. ما د دې دپاره یو مشین هم جوړ کړی دی خو زه دلته نه تلو کې کامیاب نه شوم. سایرس ورته وایي چې مونږ به زر تر زره د دې ځای نه ځان وباسو. دې دپاره به مونږ ستا هغه مشین هم استعمالو. بس دی یو پوکڼی جوړول شروع کی او هغې باندې ورځ او شپه مهنت کوي. دا بوډا سړی ورله پوکڼۍ دپاره پیراشوټ کپړه هم ورکي. دی چې هغه پوکڼۍ تیاره کي نو دغه ټایم په دی باندې هغه ځنګلي سړي خواره راشي او دی گیر کی. بس دی ورسره ونښلي. بس هغې ورله هغه هیبټ ملګری مړ کی او د دین هغه مشین هم یوسي. په بل سبا سایرس او هغه دوه جینکۍ هغه ځنګلي سړي خوارو پسې روان شي او هغه خپل مشین ته واپس راوړي. دی یو ګوپا ته وردن نشي کمې کې چې هغه سړي خواره ټول ودی. سایرس ته هغه مشین روچتای نو دغه ټایم هغه جینۍ هلته د هیبټ لاش وویني. بس هغه چغې کی نو هغې سره هغه سړي خواره راپاسي خو هغې پورې سایرس مشین راغستی وي او دی هلته نه وتښتي. کور ته چې دی راشي نو سایرس وویني چې بابا ډیر زیات خرابي او بس مړ کېدو والی. دا بوډا دته وایي چې دا سړي خواره اصل کې هم زما هغه ملګري وو خو دی اوس انسانان خوړل شروع کړل. خیر دا بوډا دی ته وایي چې ما درته پوکڼۍ ریډي کړې ده او تاسو د دې ځای
دنه لاړ شي دی چې هغه پوکڼې ته وخیږي نو دغه ټایم په دی باندې هغه سړی خواره راشي او هغه تشپشا او مشلیږي خو د دې پوکڼې الوزي نه ولې چې هغې کې وزني بس دی ته هغه سامان لاندې وغورځوي نو هغه پوکڼې والوزي او دی چې څنګه د سمندر د پاسه شي نو هغه سمندري مخلوق پې راوځي خو دغه ټایم سایرس د بابا هغه ماشین استعمال کی کمې سره چې اسمان کې هغه سورې کولو شي او دی هغه سوري کې واپس لاړ شي دغه شان دی ټول بچ شي هم دې سره دا کهانی ختم شي ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه